په کابل کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې نن سهار د چاودنې غږ په شیرپور سیمو کې په یو کور د راکټ د لګېدو له امله و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې په دې کور کې څوک نه اوسېدل او پیښه مرګ ژوبله نه لري. اخوا یو شمېر کابل میشتې وایي نن سهار یې د 3 چاودنو غږونه اورېدلي دي. ویل کېږي چې د کابل په دې مزنګ سیمه کې د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی دی، خو طالب چارواکي په دې اړه څه نه وایي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.